یتیمه جینۍ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډیره خوندوره قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یتیم نجلۍ له خپلې بوډۍ مور سره ژوند کاوه. ورونه یې نه درلودل. له پیغلتوب وروسته یې د کاکا زوی ورباندې جرګه وکړه. د جینۍ مور هم په دې خاطر خپل رضایت وښودو او خپله لور یې د لیوره زوی ته ورکړه چې لور به مې راسره نږدې وي. کله کله خو به مې خدمت ته رامنډه کوي. کله چې لور واده شوه نو د خواښې خسر او اندرورګانو لخوا ورباندې ظلمونه شروع شول. هر وخت به یې ورته ناحقه سپکې سپورې کولې، خو جینۍ به هغوی ته هېڅ هم نه ویل او خپلې مور کره به راغله او د مور غېږې ته به ورولوېده. په چیغو چیغو به یې وژړل او د ورباندې شوو ظلمونو کیسه او شکایت به یې ورته کوو. مګر یو وخت داسې راغی چې د یتیمې جینۍ بوډۍ مور د مرګ په بستر پرېوته. د زنکدن وخت یې و. جینۍ ورته وویلې چې مورجانې که ته مړه شوې زه به بیا خپل شکایت چاته کوم، خپل زړه به چاته سپکوم، د خسرګنۍ د خلکو نادودې به مې چاته بیانوم. مور یې ورته په ځواب کې وویل چې هر کله د زړه تنګېدو هغوی در باندې ظلم کوو نو زما کور ته راځه، اودس کوه او 2 رکعته لمونځ کوه، بیا خدای جل جلاله ته د دوی شکایت کوه. جینۍ هم واده وکړه او د مور د مرګ نه وروسته به یې همداسې کول. یو وخت ورباندې خسرګنۍ شکي شوه. خپل زوی ته یې وویل چې ستا ښځې خپل کور کې کوم یار نیولی، څنګه له دې خوا خفه لاړه شي او له هغې خوا خوشحاله راځي. زوی یې لاړو او د خپلې خواښې په کور کې پټ شو. یو ډېر ساعت وروسته یې ښځه راغله، دروازه یې قلف کړه او داسې یې وکړو او په مانځه ودرېده. خو کله چې لمونځ خلاص کړ خدای جل جلاله ته یې لاسونه لپه کړل او په ژړا یې شروع وکړه چې خدایه ته مې خواښې او خسر ته لارښوونه وکړې چې ما سره نور جنګ ونه کړي، ته مې اندرورګانو ته هدایت وکړې. خدایه خاوند مې ډېر ښه انسان دی، مګر هغه غریب د خپلې کورنۍ تر تاثیر لاندې راغلی دی. خدایه که ته رانه په همدې حالت خوشحاله یې زه هم خوشحاله یم، او که نه خوشحاله نو له ما څخه راضي شه. خدایه زه بې له تا هېڅوک نه لرم، زما مرستندویه شه. خاوند یې چې دا ټول حالت له کړکۍ څخه ساره نو دروازه یې وټکوله. ښځې دروازه خلاصه کړه، خاوند یې په غېږ کې ونیوله. دواړه راغلل خپل کور ته. خاوند یې د کورنۍ غړي ټول راټول کړل او د سترګو لیدلی حال یې ورته وویلو. ټولو توبې یې وویستې او له جینۍ څخه یې بښنه وغوښته او دا یې هم ورته وویل چې نور به څوک دومره هم درته نه وایي چې د سترګو د پاسه دې باڼه دي. بېګا ته نجلۍ خوب ولیدو او په خوب کې ورته وویل شو چې خپلې مور ته دې 10 کاله شکایت وکړ، هېڅ هم ونه شو، مګر الله جل جلاله ته دې 10 ورځې شکایت وکړ، ستا ژوند یې بدل کړ. سبحان الله، بېشکه چې الله جل جلاله د عزت او ذلت ورکوونکی دی او یوازې سپېڅلی ذات دی. ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زموږ د چینل نه هم خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د الله په امان.